دوو سجدو کې رانه یو سجده هېره شوه، زما مونځ شوی دی که نه دی شوی، او که داسې چېرته بیا وشي نو ماله څه پکار دي؟ وره پکار دا وه چې دوو سجدو کې یو سجده هېره شوه، دواړه سجدې فرض دي، او فرض چې پاتې شي بیا مونځ نه کېږي. صحیح ده؟ اوس تا له پکار څه نو پکار دا وه چې یاره تا نه یوه سجده پاتې شوې وه، نو که تا سلام هم ګرځولی خیر دی، داسې یو کار دې نه دی کړی چې هغه د مونځ منافي دی، چا سره دې ګپ شپ نه دی لګولی، یا د جومات نه وتی نه یې ګرځېدلی نه، یعنې د مانځه منافي کار دې نه دی کړی، ته په ځای ناستې ذکر اسکار دې کول او رایات شو ته چې یو سجده رانه هېره شوې ده، هغه سجده په وخت ولګوه او بیا په التحیات باندې کښېنه، او بیا عبده ورسوله بیا سجده سهو وکړه، خپل مونځ دی پوره که سر ته دې ورسوله، بس تا مونځ شو. داسې تا له پکار وه، خو داسې که دې نه ده کړې نو دا مونځ دوباره راوګرځوه. مارشل آرټ په دې کې مقابلې کېږي، او په دې کې ماته د کپنۍ د طرف نه انعام ملاوي کله چې زه وګټم، دا انعام اغوستل جایز دي که نه؟ بالکل جایز دي، څه نقصان نشته. ښه که ته په مارشل آرټ کې لتي او دا چلي دا چلي، هغه یو ورزش دی، جسماني ریاضت دی ته وایي، نو په دې باندې دا کم انعام ملاویږي نو دا درست دی. هغه په ګیمونو کې او په داسې څیزونو کې په لوبو کې چې کم شرطونه لګي نو هغه درست نه وي، شرطونه چې کم لګي که یاره ما وګټله ماله به راکړې 100 روپۍ او که تا وګټله تاله به درکوم، نو دا شرطونه دا ناروی او حرام وي، پوهېږې په دې باندې. نور دا چې کم ملاویږي دا خو انعام دی د کپنۍ له طرف نه، که یاره دا مین اف د میچ دی او دا مین اف د سیریز دی، نو داسې کېږي، دا درست دی، څه نقصان نشته. یو سړی هغه خپله ښځه او بچي پرېښي دي بار ملک کې دی، بار ملک کې بل واده هم کړی دی، او دلته خپل بچي او ښځې بې اسرې پرېښي دي، د دې نکاح برقراره ده که نه نکاح یې ماته شوې ده؟ ګوره نکاح خو دې برقراره ده، نکاح خو چې هغه کله طلاق نه وي ویلی چې یاره دا په ما طلاقه ده، نو هغې پورې خو دا نکاح یا قاضي هغه نکاح نه فسخه کړي ختمه کړي، نو دا خو به د هغه ښځه وي. البته هغه سړی چې کوم په بهر ملک کې اوسېږي او د دې تپوس نه کوي که نه، دا ګناهګار دی، ځکه نکاح یې کړې ده، هغه سړی د نان نفقې او د سکنا ذمهوار دی، د ټولو څیزونو د هغې د خرچې ذمهوار دی، او دی وستلی دی او دا واړې پرېښي دي او دا زنانې پرېښي دي، دا ناروا دي، ناجایز دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صرف د 4 میاشتو پورې اجازت ورکړی چې د کور نه بار یو سړی تېرولی شي، کاروبار لځي که دین کار لځي که هر څه لځي، 4 میاشتو نه سیوا شریعت اجازت نه ورکوي چې یو سړی د کور نه بار شي. ښه، زه په مدرسه کې تخصص طالب علم یم، او زمونږ د کور او د مدرسې په منځ کې 200 کیلومتره فاصله ده، نو چې زه هلته مدرسې ته لاړ شم، زه هر هفته ځم راځم، نو زه به قصر کوم که پوره مونځ به کوم. نو عبارات مختلف دي د فقهای کرامو په دې کې، او خبره دا ده چې یاره زه په کوم څیز باندې مطمئن یم، نو هغه دا چې یاره قصر پکار دی، مطلب دا دی کوم فرض دي نو هغه 2 رکعاته پکار دي، قصر تاله کول پکار دي. ښه، ځکه چې تا هلته څو پورې 15 ورځې هغه دې تېرې کړي نه په خپله باندې، نو هغې پورې ته هلته مقیم کېدی نه شي. صرف په نیت باندې داسې نه کېږي چې تاسې ځان نه ووایي چې یاره زه دونه ورځې به تېرومه، په دې باندې نه کېږي. ښه، عبارات بعض د فقهای کرامو داسې شته، او زه په دغې طرف باندې مطمئن یم چې بعضې فقهای کرام په دې باندې چې هلته 15 ورځې وباسي او په خپله یو ځل نو دی بیا مقیم جوړېدی شي. که یو سړی په خوب کې ویني چې ما قسم خوړلی دی، او بیا آیا دله په دې قسم باندې عمل کول ضروري دي او که ضروري نه دي، او که قسم پوره نه کړو نو دی به کفاره ورکوي؟ نه نه، داسې احکاماتو باندې د خوب څه اثر نه وي. ښه، خوب یې داسې ولیدو نو هغه صرف خوب دی، بس داسې به نه وي چې یاره په خوب کې دا قسم وخوړو بیا هغه ته یخې ته راوباسي، داسې نشته. بیمار سړی د هغه تیمارداري او د هغه خیال یو نرسه ساتلی شي، زنانه که نه شي ساتلی. ګوره که نرسه خپله نه وي که نه، محرمه نه وي، محرمه چې ده ورسره نکاح نه کېږي، نو د خیال نشي ساتلی، داسې نرسنګ د دې دپاره ناروا او ناجایز دی، بالکل نشي ساتلی خیال. ښه، کوم چې په هسپتالونو وغیره کېږي دا درست نه دي. خپلې بیبي هغې پیس کل جایز دي که ناجایز دي؟ دې سره نکاح خو نه ماتېږي. مولانا مکي صاحب کوم چې د حرم شریف مدرس دی هغه وایي چې څکلې بالکل جایز دي، او بل هم پسې یو خبره هغه کړې ده. مولانا مکي صاحب هغه داسې ویلي، ګوره د فقهای کرام مختلف عبارات دي، د حنفي چې کوم فقهای کرام دي نو بعضې فقها هغه دا وایي چې یاره دې څکل درست دي، څه نقصان پکې نشته، نو درست خو دي، خو بعضې فقهای کرامو دا منع کړي. د مولانا مکي صاحب
دامت برکاتهم هغه په دې طرف باندې چې د هغې فقهاو خبره مني چې یاره پیس کلی شي او دویم نکاح دې سره نه ماتېږي هغه رضاعت چې ثابتېږي که نه هغه چې انسان د 2 کالو په عمر کې دننه دننه په هغه زمانه کې اوس خو دا 50 کالو ته رسېدلې اوس به څه وشي صحیح ده نو په هغه وخت کې رضاعت ثابتېږي مولانا مکی صاحب په هغه طرف باندې چې هغه وایي چې یاره په دې کې څه ګناه نشته خو اکثر فقهای کرام د احناف په دې باندې چې په دې کې ګناه ده د هغې وجه دا ده نقصانات دي یو غټ نقصان یې دا دی چې یاره دا د ماشوم حق دی او ته دا پردی حق وی دې سیس خیال ساتل پکار ځکه ماشوم لکه ته وایې چې زه به سیریلیک راوالم او تیار دا به ولولم دا به ولولم دا او هغه طاقت هغه ته نه میلاوي کوم چې د مور په پویو کې دی دا الله جل شانو څونه چې څنګه چې ماشومي که نه دغه شانتي الله جل شانو ول سیستم برابر دی یو فتوا راغلی وه پخوا فتوا راغلی وه زموږ والد محترم رحمت الله علیه ده ډېره عجیبه دا یو بل عالم لم راغلی وه مبار ملکې هغه هم ډېر قابل و هغه مسله دا وه چې یاره 2 ماشومان بدل شوي په هسپتال کې پیدایشي شوی نو بیا دی دا نو کتلی چې یاره دا ماشوم دی که ماشومه د چا ده او ماشوم د چا دی غټه مسله جوړه شوه یوې مې دا ماشوم زما دی بلې مې دا ماشوم زما دی نو هغې فیصله مفتیانو له پلانکي له پلانکي له یاره څه وکړو نو چا له حل نه ورځي بیا چې مولي صاحب له دا مسله راغله نو مولي صاحب ورته وفرمیل چې یو کار وکړه زنانه په تو کې چې کم پی دي هغه بهر راوباسئ صحیح ده چې د کم زنانه پی سیوه هغه هلک په د هغې او د کمې زنانه چې پی کم و هغه جینۍ به د هغې زنانې ولې الله قرآن کې فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین د میراث باره کې فرمایي که نه د میراث باره کې مې اورېدلي که نه لکه جینۍ ته یو حصه میلاویږي نو هلک ته 2 دغه شان الله جل شانو په طاقت کې هم د خیال ساتلی دی نو وګورئ چې د کمې زنانه پی سیوه دا ماشوم به د هغې وایي چې چا کم و ماشوم به د هغې بهترینه مسله وه صحیح ده دا د ماشوم حق دا د سړي حق دی اسکلې درست نه دي ښه چا نه د اختر پیسې اخیستل جایز دي چا نه اخیستل څه کوې دا خو پردی مال دی که نه پردی مال ته څنګه هلې دی چا نه خو که هغه په خپله خوښه درکول نو بیا اخیستل بلکل جایز دي ښه څه نقصان پکې نشته یو سړي نه سونه پرېوتې وه او بیا په هغې کې د موبایل نمبر و نو ما په هغې باندې زما په لاس راله سونه نو ما هغه نمبر باندې رابطه وکړه نو سړی چې راغی مالې بیا 1500 روپۍ راکولې د خوشحالۍ نه دا اخیستل زما لپاره جایز دی او دې استعمالول جایز دي که نه جایز دی بلکل درست دي دا انعام دی څه نقصان په دې کې نشته ښه تاسو وایي چې د سینډ هاک د دې استعمالول ناروا دي ځکه په دې کې شرکیات دي نو د پبجي کم ورجن مونږ استعمال کوو پبجي ته ضرورت څه دی خامخا دا پبجي ټول ټیک نه دی جایز نه دی د هغې وجه ده وجه دا ده چې یاره په هغه یو ورجن کې چې کوم اپډیټډ ورجن و سینډ هاک په نوم باندې نو په هغې کې شرکیات و خو د هغې نه علاوه دا ټول سینډ هاک دا جایز نه دی ولې ځکه د ابتدا نه د انتها پورې په هغې کې ټول ټارګټ کلینګ دی دا زموږ د ماشومانو څونه غلط تربیت کوي د شرک نه پس د ټولو نه لویه ګناه قتل دی او دغې ماشومانو ته دا ښودلی کېږي د شورو نه د اخره پورې چې بل به څنګه وجني دا ټارګټ کلینګ ورته ښایي صحیح ده دوی خو به اعتراض او همیشه په جهاد باندې چې تاسو د جهاد ټریننګونه ولې کوئ اوس تاسو سینډ هاک ولې کوئ تاسو ولې پبجي کوئ دې ته سوچ نشته ستاسو نو دا دې نه ځان ساتل پکار ضرورت نشته دې په سړی سره ته قرآن یو آیت یاد کړي الله جل شانو به د وخت تپوس کوي یا یو قدم به تپوس کوي چې دا دې څنګه چوت کړو نو الله جل شانو دې سړی نه بل څه شته ذهن کې سوال یې وکړي دا خو ګوره په جمع سره داسې یو پروګرام کول په دې کې هم څه قباحت نشته حلوا پخولو کې هم څه قباحت نشته حلوا تقسیمولو کې هم څه قباحت نشته دا ټول کارونه روا دي حلوا به سړی نه خوري پروګرام به سړی نه کوي په جمع باندې پوهېږي کله نه کله خپله خوښ پیسې راجمع کړي هر څه کېږي داسې خو صرف دومره خبره ده که چا وي چې په دې کې څه خاص د دې شرعي حیثیت دی چې یاره مونږ به په شریکه باندې حلوا له پیسې راټولې کړو بیا به دا حلوا تقسیمو په دې باندې دا کېږي او په دې باندې دا کېږي او دا کېږي دې ته بدعات وایي دا ناروا دي
په دین اسلام کې دې نه ځان ساتل پکار دي. دا صرف د ښځو خبرې دي شرعاً هېڅ حیثیت نشته دې نه ځان ساتل پکار دي. ښه جی بل ښه جی نه هېڅ خلل نه راځي بس پاتې شو څه نقصان نشته. دا اذان اصل کې دې دپاره چې دا کم خلک هغه مونځ ته متوجه نه دي چې هغه دې مونځ ته متوجه شي او جمع له راشي. دا بلاوه ده د الله جل شانو د طرف نه چې دا خلک راغونډ شي. دا اذان د دې دپاره مسنون دی د هر مونځ دپاره سنت دی اذان. بعضې ورته واجب ویلي فقهای کرامو او دې پرېښودل دا ګناه ده. صحیح ده که د عذر د وجې پاتې شي نو څه نقصان نه دی خو که خلک یې پرېږدي او خیال یې نه ساتي نو ټول محلې او ټول علاقې والا ګناهګاري په دې باندې کوم ځای کې چې اذان ونه شي. لکه الصلاة خیر من النوم پاتې شي سهار په اذان کې نو دې کې څه اذان کې څه نقصان نه راځي. ښه دا یو سیوایي چې لکه دغه وخت کې اصل کې د الصلاة خیر من النوم د دې لپاره ویلی شي چې یاره په عام ټایمونو کې خلک دومره غافل نه وي خو دغه وخت کې دغه د خوب ټایم وي او خلک ښه په خوب کې هغه مست دي او ورننوتي نو دی ورته آواز کوي الصلاة خیر من النوم چې یاره دا مونځ چې دی دا ستاسو د دې خوبونو نه بهتر دی ډېر زیات بهتر دی. نه دا دې لپاره یو سیوایي آواز دی نو که دا پاتې شو خیر دی. پاتې کول نه دي پکار سنتو خلاف دي خو که پاتې شو څه نقصان نشته. دی بل ګوره یاد ساتئ چې د ولد ضالین په ځای باندې ولد ضالین ویل په دې سره مونځ نه کیږي. فقهای کرامو ذکر کړي چې من قرأ الضاء مکان الضاد تفسد الصلاة وعليه اکثر الائمه چې چا د ضاد په ځای ضا وي نو په دې سره مونځ نه کیږي مونځ فاسدېږي او اکثر علما کرام په دې باندې دي په دې مسله باندې. پاتې شوه دا خبره یو سړی د هغه په ژبه کې مسله ده لکه ځینې انساني قاف نشي ویلی کاف وي لکه د پنجاب خلک هغه نشي ویلی یا زمون د سرحد بعضې خلک داسې دي چې هغه ضاد نشي ویلی نشي ادا کولی هغې ژبه داسې د هغې دپاره دا گنجایش ته دین اسلام دا گنجایش ورکړی شریعت دا گنجایش ورکړی دی که د هغه نه داسې نه ادا کیږي او ډېر کوشش مو کیږي نو هغه ته بالکل اجازت هغه بیا معذور دی که نه خو که داسې نه او دی کوشش هم نه کوي او ولا ظالین په دې مونځ نه کیږي ځکه په ضاد او په ضا کې فرق دی. که ته وایې ولا ضالین د دې مطلب دا دی خدای د ګمراهانو لار راته مه ښایي او که ته وایې چې ولا ظالین د دې مطلب دا دی خدای په کومو خلکو چې تا رحمت کړی د هغې د لارې نه مې وساتي معنا مکمل الټه شوه نو مونځ فاسد شو ختم. بلکې فقهای کرامو خدای لیکلي ځینې چې چا په قص باندې د ولا ضالین په ځای ولا ظالین چا په قص باندې د ضاد په ځای زوی وي دا سړی کفر ته رسي ځکه دی د الله په کتاب کې تحریف کوي د الله کتاب هغه غلط وی دی. صحیح ده نو کوشش پکار دی چې یاره اکثر زنانه داسې کوي زموږ په دې کورونو کې دا کمې زنانه سبق ښیي نو دوی څه وایي ولا ضالین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو هغې له دا ډېر احتیاط پکار تجوید هغې له ضروري دی او انشاءالله داسې یو څو درسونه هغه بیا مقرر کړو انشاءالله چې هغه بیا کوشش دا کوو چې آډیو کلیپ سي چې هغه ځکه د زنانو ته که د یو عالم تصویر وي دا ښودل دا درست نه دي ښه نو داسې کوشش کوو چې یاره یو آډیو سیسټم برابر شي او یوټیوب دپاره خو بیا